د خدای خدمتګارانو، نوسو، بچو، کړوسو، وکیلانو، صاحبانو، زما یارانو او د پښتو نړیوال ټولنې مشرانو، همکارانو، زلمو، زه څنګه چې مې تاسو پیژنئ، زه ډېر خبرلوس سړی یم، خو په خدای یقین وکړه چې ما نه خبرې هېرې شوي دي. زه نه پوهېږم چې زه په دې موقع څه خبره وکړم، ځکه چې دا کوم ایوارډ پښتو نړیوال ټولنې زما په نوم کړی دی او ما له نن کومو رحمت شاه سایل صاحب او کریم بابک صاحب چې دا دومره ولسي خلک دي چې دوی خپل ژوند د دې قام او د دې ولس او د دې خاورې نه زار کړی دی او د خدای د رضا دپاره یې د خدای د مخلوق خدمت کړی دی، د خدای مخلوق یې را بیدار کړی دی، پښتانه خپل قوم. نو زه خپل ځان روایتاً خبره نه کوم، خو په ایمان خبره کوم چې زه خپل ځان د دې دومره لوی ایوارډ جوګه په هیڅ حواله نه ګڼم. خو دوی چې دا دومره ډېره لویه مینه په ما باندې وکړه، نو زه ډېره زیاته مننه کوم او تاسو مشرانو ته په خصوصي توګه دا خواست کوم چې ما ته دعا وکړئ چې په راتلونکي ژوند کې هر څومره چې پاتې دی چې زه د دې دومره دروند او د دې دومره لوی او د دومره لوی مقدس ایوارډ زه خصمانه او ساتنه وکړی شم. هسې خو زمونږ پښتانه چې یو موږ د آمو د دریاب نه والې تر هغه سیوای تر میدانونو پورې موږ 10 کروړه کام یو او یو ډېر ځلانده تاریخ لرو او ډېر د جنت په شان وطن راله خدای پاک راکړی دی. زموږ یو ډېر لوی ځلانده تاریخ لرو او اتلان لرو. موږ ډېر وروستو به نه ځمه، خو موږ میرویس نیکه، میرویس هوتک بابا، احمد شاه بابا، خوشحال بابا، شیرشاه بابا، داسې اتلان لرو. خو که تاسو فکر وکړئ نو باچا خان بابا د تېرې 20مې پېړۍ کې چې کوم بابا د پښتنو په دې وطن کې کوم مبارزه کړې ده او کوم یو ولسي غورځنګ جوړ کړی و، نو زموږ مشران د باچا خان بابا نه مخکې ومو، خو هغه زموږ د تورې په زور مشرانو، هغه توره راغستې وه او دا ټول هندوستان یې فتح کړی و تر هغه بنګاله پورې، او په دې ټول هندوستان زموږ پلرونو او نیکونو 2-2.5 کاله حکومت کړی دی. خو باچا خان بابا د 20مې پېړۍ هغه بابا دی، دا 20مه پېړۍ د پښتنو په تاریخ کې او د پښتنو دپاره 20مه پېړۍ چې ده دا د باچا خان بابا پېړۍ ده، ځکه چې په دغه وخت کې د نن 100 کاله مخکې چې په دې وطن کې خلکو د دې خوار او بېوسه او بېوزله ولس په سر او د دوی په دښمنۍ کې جاګیرونه اخیستل، خطابونه یې اخیستل، په دغه وخت کې دغه بابا چې په خپله یو لوی خان و راپاڅېد، یو جوړه جامې واغوستې او یو جوړه جامې په څادر کې په شا راواړولې او دا ړومبنی سړی دی د پښتنو په دې لرغوني تاریخ کې اولنی سیاسي او ولسي اتل باچا خان بابا دی چې هغه راپاڅېد او د پښتنو په دې ټولو کوڅو، حجرو، جوماتونو وګرځېد او ځان یې د خلکو په شان کړ، خان و، ځان یې ملنګ کړ، ځان یې فقیر کړ. او زما ستا پلار او نیکه چې د نن 100 کاله مخکې د رواجي مولیانو، د دین فروشه مولیانو په ولکه کې ګیرو، د خان بادرانو، د سرانو، د نوابانو په ولکه کې ګیرو، په خپل منځي دشمنو تربګنو کې بوخت و، هغه بابا راپاڅېد. موږ پلرونه او نیکونه د دغه چکړو نه د رایستو دپاره یو داسې مبارزه پیل کړه چې د دنیا په تاریخ کې مثال نشته، او داسې پښتانه منظم کړو چې 100 کاله مخکې دومره لوی بابا و چې د نن نه 100 کاله مخکې، 103 کاله مخکې په کال 1921 کې انجمن اصلاحیه فاغنه جوړ کړ او آزاد سکولونه او آزاد مدرسې جوړې. پښتنو ته د عصري تعلیم ضرورت دی، پښتنو ته تعلیم پکار دی، او په هغه وخت کې دا خبرې شروع کړې چې دلته به دغه رواجي او دین فروشه مولیانو او پیرانو به وایي چې سبق د مدرسې وایي، د پاره د پیسې وایي، جنت کې بې ځای نه، په دوزخ کې به غوپې وایي. په هغه وخت کې راپاڅېد
او د کفر او د الحاد تهمتونه پې ولګېدل. خو داسې سکولونه یې داسې جوړ نه کړه چې خلکو یې جوړ سکول یې جوړ کړه په عثمانزو کې په اول ځل چې سکول یې جوړ کړه نو ولي خان بابا په هغه وخت کې ولي خان بابا په کال 1919 کې پیدا شوی و. په کال 1921 کې چې دا سکول جوړ شو نو د دې لومړنی طالب علم خان عبدالولي خان بابا و او هغه په خپل کتاب کې چې زه خپل سکول ته لاړم او په پوزي کېناستم نو ما سره زمونږ د چم زمونږ د محلې د قادري کاکا ټانګېواله زوی مقدر و ما سره په پوزي باندې دا داسې بابا و کام بچو کم تعلیم غوښته هغې خپلو بچو موږ له خدای داسې بابا راکړه او بیا یې خدایي خدمتګار تحریک د هغې نه اووه کاله پسې په کال 1928 کې خدایي خدمتګار تحریک جوړ او په خدایي خدمتګار تحریک کې چې په عثمانزو کې لومړنۍ جرګه راوغوښته نو په هغې کې څلور ډېرې تاریخي خبرې پکار ده چې په دې وخت د دې سوشل میډیا د لارې او دلته ناستو ځوانانو مشرانو ته نه په خصوصي توګه د ځوانانو زلمو ته وایم چې باچا خان بابا څلور خبرې په هغه جرګه یو خو یې پښتنو زه تاسو د ورورولي جوړو خو دا ورورولي به د یو قبیلې نه د یو علاقې به نه دا به د همه پښتون یو او دویمه خبرې دا وکړه خدمت په دې معاشره کې هغې ته وایي چې د چا ځمکه څوک خوري او د چا په کنډر کې څوک اوسي نو هغه چې څوک پکې اوسي نو هغه خان له باچا خان بابا د خدمت معنی بدله کړه او وایي چې دا خدایي خدمتګار تحریک داسې دی چې اوس به پاسو او غریب له به خدمت کوو هغه ته د خدمت ضرورت دی او د دې وطن کسبګر جولا ته خبره وکړه چې ای جولا وروره ته پښتون ته یې چې ما له جامې جوړې د پنبې ګل راوشوکې هغه تنسته کړي او هغه نه ما له جامې جوړې نو پښتون خو ته یې ته کمکل نه ته هوښیار یې جوار ته وایي چې ته خو ما له پاله جوړې رملې جوړې پښتون خو ته یې زه پرې رزق ګټم ترکان ته وایي چې ته خو ما له رټ جوړې زه پرې رزق ګټم داسې ټول کسبګر چې دی هغې ته وایي چې تاسو د دې وطن مالکان یې نو تاسو وګورئ چې هغه پرېوتې خلک د معاشرې باچا خان یو خان لنوتلی چې ما سره شامل شه باچا خان په غریبانانو ګرځېدلی و باچا خان ځان ولس سره تړلی و خوار بېوزله پښتون ولس سره یې ځان تړلی و نو تاسو وګورئ چې په دې 100 کاله کې څه ونه شو باچا خان بابا چې هغه غریبانانو او هغه بېوزله پښتون ولس چې باچا خان بابا اوچت کړی دی نو یو خدای بې راکوزوي دی چې هغه پلار یې نشي راکوزولی نن باچا خان بابا ژوندی دی د هغه خانبادرانو او د هغه نوابانو چاته قبر هم نه دی معلوم خو خدایي خدمتګاري باچا خان بابا او د هغه ملګري نن هم ژوندي دي نو زه تاسو ته مې چې خبره وکړه چې ما ته دعا وکړئ ځکه چې نن هم که تاسو وګورئ نن هم زموږ د ټولو مسلو حل چې پښتانه په کومو مسلو کې راګیر دي د ټولې دنیا جنګ زموږ په کور د 45 کالو موږ یې ویشلي یو په دې یو پاکستان کې موږ 3 ځایه تقسیم یو دا قبایل دي او دا سیټل ډسټرکټس دي 52% موږ په بلوچستان کې یو بلوچان پکې 48% دي نوم یې راکړی دی نو نوم کې را سره داسې کار کړی دی چې دومره یې اوږد کړی دی د بغض نه د بنیتۍ نه دا پښتونخوا نوم دا لا نه د پاکستان نوم چېرته و نه د پنجاب نوم چېرته و نه د بل چا و په ګیتا کې د زرګونو کاله مخکې هیروډوټس وایي چې دا پښتونخوا ده ګیتا د هندوانو زوړ کتاب د زرګونو کاله مخکې چې په هغې کې دا پښتونخوا ده خو د پاکستاني ریاست او پنجابیانو سره خیبر پښتونخوا د دې دپاره لګولې ده چې دا وګت شي چې د NWFP په ځای د پښتنو شناخت KPK شي نو دا زمونږ ته دا جنګ مونږ ته پروت دی چې په دې پاکستان کې سره به ځان تړو د باچا خان بابا د لارې مونږ به پاکستان ماتوو نه خو مونږ به پاکستان کې اوسېږو د خپل ملي شناخت او پیژندګلو سره او په خپلو قدرتي وسیلو د خپل اختیار سره به په پاکستان کې اوسېږو او د دې لپاره به ټول اتفاق کوو اتحاد به کوو موږ خدای پاک ډېر زیات مالدار پیدا کړي یو موږ له خدای هر څه راکړي موږ له خدای غرونه سیندونه دریابونه ځنګلونه د سرو سپینو د غمو د لالونو
لوی لوی غرونه خدای پاک راکړي دي خو دې ریاست او دې پنجابي استعمار د خپل پارلیمنټ کې د خپل اکثریت په بنیاد باندې موږ په زور غریبانان کړي یو په دې پاکستان کې هر کام په خپله خاوره پنجابی په خپله خاوره دی سندی په خپله خاوره پروت دی بلوچی که هر څنګه دی په خپله خاوره پروت دی او موږ په دې ټول پاکستان کې د دې اټک نه پورې تر هغه میارخانه پورې تر کراچۍ پورې زموږ ماشومان د دې جنت وطن ماشومان د خاپیرو په شان ماشومان زموږ زلمي ګاډۍ لګولي دي په ډېر بد حال کې زموږ بچي خیرونه غواړي د خاپیرو په شان بچي په دې ټول پاکستان کې دې دپاره یوه لار ده او هغه د باچا خان بابا لار ده او د باچا خان بابا لار چې ده دا د مینې لار ده دا د محبت لار ده دا د یووالي لار ده دا د کامولۍ لار ده دا د راپاڅېدو لار ده دا د خپل حق دپاره په دې ظالم ریاست کې د خپل حق دپاره د چغو پورته کولو لار ده دکه یو لار مونږ ته پاتې ده لار بل هیڅ چا سره نشته لار یو د باچا خان بابا لار د پښتنو دپاره دغه به خپلوو د دې دپاره به اتفاق کوو زه په اخر کې د ځوانانو ته صرف یوه خبره پخوا به خلکو کتابونه کتل د خدای په خاطر ځان د خپل تاریخ نه د خپلې خاورې نه د خپلو وسایلو نه د خپلو شتمنو نه د خپلو مالدارو نه ځان په دې پاکستان کې خبر کوي او بیا په ذهن کې دا سوال ځان ته جوړ کوي چې موږ ولې د دې هر څه باوجود د دې دومره شتو باوجود موږ ولې دومره غریبانان یو دا ځکه یو چې باچا خان بابا چې د دې وطن د ازادۍ لپاره د انګریز خلاف کوم تحریک وچلو هغه او د هغه ملګرو 18 کاله په زرګونو ملګرو خپلې ځوانۍ د هریپور او د ډي ای خان په جیلونو کې زړې کړې په ټکر کې ګولۍ وورېدې په سپین تنګي کې ګولۍ وورېدې 2 ځله په کیسه خانۍ کې ګولۍ وورېدې او بیا زمونږ د پښتنو د ازادۍ او د حریت د خوري خدمتګارانو هغه قافله د ازادۍ او د حریت هغه قافله په نیمه لار کې لوټ شو پاکستان شو موږ سره پاکستان ومنو موږ سره هر څه ومنل خو موږ چا ونه منلو زمونږ د منلو لپاره یوه لار ده چې د باچا خان بابا لار ده او هغه موږ له تاسو د هغه کتاب وګورئ نو پښتنو زلمو هغه د خپل کتاب په آخر کې یو داسې دردناکه خبره کړې ده چې موږ له پیغور د باچا خان بابا د دغه درد د خبرې جواب به کوو یو کېږو به اتفاق به کوو د دې جنت وطن مالکان کېږو به خاوندان کېږو به د جنګونو او د جګړو نه به د خپل وطن پاکوو دلته به د امن مینې او محبت سندرې شو د باچا خان بابا په دې ټپه چې د هغه په خپل کتاب کې کړې ده چې څومره زیار یې کړی او دومره کار هېڅ چا نه دی کړی د دنیا کې تاسو وګورئ که نیلسن منډیلا ګورئ که ابراهیم لینکن ګورئ که ماوزیتنګ ګورئ که شیخ مجیب الرحمن ګورئ که هر څوک ګورئ باچا خان بابا 3 زامنو او یو لور و هغه یو زوی له نه واده کړی دی نه یو لور واده کړی ده هغه خپل یو زوی له کور نه دی دا د ولي خان انټرویو تاسو وګورئ دا زه په ریکارډ دا خبره کوم هغه یا په جیل کې و او یا زما ستا په کوڅو کې او هغه موږ ته دا ټپه کړې ده چې د زړه په باغ مې ګلی وشوه د زړه په باغ مې ګلی وشوه بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه ډېر